دو خبرې په دې باس کې ستاسو په مخ کې عرض کول دي. لومبنۍ خبره خدا ده چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر 63 کاله په 63 کاله کې 40 کاله هغه زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شو. په 40م کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چې وا هغه 23 کاله. علماء محققین په دې کې لږ غونډه اختلاف دی چې معراج چې دی دا د نبوت په 100 کال باندې شوی دی. که تاسو خیال وکړئ عام طور مونږ خو دا اورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوی، لیکن معراج شوی د نبوت په 100 کال باندې. په دې کې مختلف قسم روایات دي د حضرات علماء کرام. روایات ډیر دي. محققین وایي چې معراج چې دی دا د نبوت په 5م کال باندې شوی، یعنی په 40م کال چې نبوت ورکړی شو او 15 کال تیر شو نو بیا معراج شو. اوس معراج طور و طریقه څه وه هغه کافی حده پورې بیان ما ستاسو په مخ کې کړی. عزیزانو که تاسو خیال وکئ نو دا دور چې ډیر سخت دور، دا د ابو جهل لوی سرداری و په مکه کې. دا لوی سردارو دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندي وو. په دغه زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید آواز کړو. که تاسو خیال وکئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږ حق بین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. خو که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه که چې یو زلمی دی، مور نشتا، پلار نشتا، رور نشتا، خور نشتا، کل هم عزیزان، تربوران، قوم، قبیله، دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی. او دا هغه مذهب دی چې د یو سړي په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته آواز کوي چې وحدوا ربکم، الله یو وګڼئ. دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت. دا پته همغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و. او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځولو. دا دغه دور. عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج. عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېده نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی. دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو ښه خبره نه ده چې تر دې ځایه را سره رالې او دې ځای نه مخکې نه ځئ. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاري رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی. والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تلی وی. چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره ده. علما وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شه نو دغه وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرة المنتهى د 9 اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووی تاسو سرحدونه خو به پیژنئ ځکه چې
کابل سرحد دی او د ایران سرحد دی او د انډیا سرحد دی وغیرہ وغیرہ. په دې خو نه کېږي که نه چې زما کور روان شو او تراشه زما تپوس تا او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریاب کې دی وغورځولم او بیا راته آواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي. او دې م غورځولم او بیا وی چې لمنې لمدې نه کړي. نو عزیزانو دوی لا چل نه ورځي د حکومت کولو. دا اهل نه دي د دې چې دا د ملک حکمرانی وکړي. سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بې پاسپورټه یو سړي سرحد را پار کړی. بیا اله سړی د حکومت کولو اهل ته خبر نه تا ته پته نشته. اوس سړی ځان څنګه ساتي؟ د ځان ساتلو علاج دا دی ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچې یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې د دې وجه به معلومه. که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي نه ورته بند اچولی شي بیا ته حکمران د څه خبرې. دا وزیر اعظم ماشاء اللہ عمر کے لیے ختم ہو گیا. مونږ ماشاء اللہ نه ختمو. ماشاء اللہ نه که یریږي غله به یریږي ډاکوان به یریږي د قوم او د ملت تکې خوړونکي به یریږي. مونږ ولې یریږو؟ په دې منبر 150 کالو نه تاسو اورئ مارشل اللهي که غیر مارشل اللهي مونږ کې فرق نه راځي. مونږ ولې یریږو؟ په دې ما خوشحاله چې ما مارشل الله لرې کړ. د دې داسې مثال دی یو حکیم ته یو مریض چا راوستو ورته حکیم صاحب دا بیمار دی خېټه خرابه ده. وی ښه وی هغه حکیم د جمال کوټې جلاب ورکړه. چې جلاب یې ورکړه نو هغه مریض دستونه جاری شو. چې دستونه جاری شو نو حکیم له سړی راغی وی صاحب د هغه خو دستونه ودرېږي نه. ویلې پرېږده خیر دی نه دې ودرېږي چې دا فاسده ماده تې وځي. دې ته ښه سوچ کوئ. پاکستان داسې مثال دی. سړی کټ کې پرېوتو او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان دی. بیا راغی وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بلکل خوځېدی نشي. ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په دریم ځل وله راغی وی زنکدنې شو. ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو. ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شوه. تاسو خیال راغلی پردي بچي حلال شي. وی د دې خیر دی د فکر خبره نه ده. انشاءالله خیر به شي. څنګه به خیر شي؟ زه خو غرق شم تباه شم کور مې وران شو ته وی خیر. دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار. په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي. سپی د تندې مړ شو به هم تپوس الله زما نه کوي. ایمان خو دې ته وایي. نو زما عزیزانو مونږ قطعا د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور ران شي ستا حکم د تحقیقاتو دی ستا کپره وخوري. زه مړ شم نه تو زما تحقیق اډو کومه. یو ښځه وه میړه یې ناجوړه ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم. ویل وخت به دې تېر. ویل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی مه دې لور. چې ته نه یې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه. نو عزیزانو عرض دا و چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی. دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي قیامت به بیا. دا تر اوسه پورې ویښ نه دي. دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم یم. ځکه چې ته ازادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد په څه یې. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې کوم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره